نو نن مونږ هم راغلي یو کابل ته نن به د دغې منډۍ حال واخلو 400-300 روپۍ مې په جیب کې دي نه اخیستی شم نه پرېښودی شم په دواړو لارو کې زه خپله بند راغلی ځان ته خو انشاءالله پکې ګورو چې کوم وړکی یم هغه ځان ته خو ولې وړکی غټې پیسې غواړي یوویشتې په څو ورځو کې خرڅ کړله یوویشت دا 20 ورځو کې کېږي یو افغانستان یوټیوب چینل نو په دغه حالات باندې فروش کم د خلک ډیر زیات سره ستړي خفه دي ولاړ دي د خاورو کې دا د مالونه وګوره حالات وګوره فروشات کم دي سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ دوستانو اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې دغسې د څارویو منډۍ لګېدلې دي هر څوک راځي د خپل وس مطابق څاروی اخلي او بیا یې قرباني کوي نو نن مونږ هم راغلي یو کابل ته نن به د دغې منډۍ حال واخلو او تاسو به ترې خبر کړو چې څاروي څنګه دي منډۍ کې چې ګورم عمر پخوا غوندې بیروبار هم نشته السلام علیکم مجید صاحب وعلیکم السلامونه تاسو چې څنګه موږ نه د نیکې هیلې لرئ د موږ نیکې هیلې له تاسو نه دي وعلیکم السلامونه ورحمت الله خو زه خپله دغه د ګران محترم اوریدونکو د کارکوونکو ته ټول د زړه له کومې سلامونه ورته وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام و وروسته د سلام څخه تاسو خو ښه یاستئ چې دلته راغلی او د موږ د خپله د خدمت لپاره او د دې د څارویو د نقاشه منډۍ چې ورته ویل کېږي او د دې د خپل معلومات تاسو ترلاسه کوئ ولکه څنګه چې دلته اوس نور کله به زیاتي زیات ډېر بیروبار و او مالونه به پکې پرېمانه و چون چې کاروبارونه پکې ورزیات و هر سړي به هغه خپله تر خپلې وسې اندازې پورې خپله وظیفه ترسره کوله او 15 روپۍ به ورسره وي خپلې د قربانۍ او پیسې به یې رابودولې خو نن ورځ دلته دا ډېره وچکالي راغلې اوبه نشته چون چې بارانونه نشته اقتصاد د خلکو ضعیفه ده نو چون خلک دلته په 2 لارو کې ګیر راغلي دي ځکه یوه لاره خو دا ده چې دا د پروردګار واجب ده په موږ او تاسې چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبحه کړی و یعنې هغه ته موږ نه پروردګار خپل وس ورکړی و خو وروسته له دغې نه چې موږ دلته اوس په موږ واجب شوی دغه مالونه یا څاروي چې کوم یې موږ اخلو په اخیستلو باندې اوس نشو اخیستلی له یوې خوا ته خو دا ده چې کارونه نشته او کاروبار دلته ورک ده تیل قیمته دي او چې هر یوه د مالدار نه پوښتنه کوي چې ته دا مال دې ولې قیمته ده هغه بیرته په ژړا راته ژاړي او راته وایي چې موږ که دا ټول هغه کومې پیسه و هغه کوم اقتصاد داري هغه ټول تیل راسکه خوري ډریوران یې راسکه اخلي دا د موټر والا یې راسکه اخلي او دلته یو من واښه په یو سلو ته مال اخلي څاروی اخلي څاروي مې اخیستلی زه خپله څاروي پسې راغلی یم اوس ګر تاویږم که چېرته قیمتونه جګ دي اوس که زیات اخلم اخیستی نشم او که چېرته نشم اخیستی د خپل پروردګار جواب نشم ویلی نو چون چې دې لپاره زم دلته راغلی یم او ګر تاویږم دا ټوله ما خپله 2300 روپۍ مې په جیب کې پرتې دي د 2300 تومان واس نه لرم ورته هغه مال چې بیه کومه مال قیمته ده او د 2000 ما ته لاسته نه راځي د 2000 قرباني به نو زه څنګه وکړم تېر کال دې بیا څه رقم قرباني کړې وه ارزانه دې اخیستی و او سږ تیر کال خو داسې و چې تیل ارزانه و هغه هر مسیر د لارې به په خپل هغه باندې قیمتو باندې ورچول نسبتا له سږ کال پر اوس کال ارزاني وله ما په خپله په 8000 باندې یو اخیستی و چارک باندې 4 من هغه خپله په سر راته وخوته چون چې په غوښ په ورځ کې ذاتي مالونه هم لږ ارزانه و او قیمتونه هم نسبتا لږ ښه و و سږ کال له پر اوس کال نه قیمتونه یو په څو چنده ټول پورته ختلي و نه دلته د شاواس کې اوله زه په خپله راغلی یم چې 400-300 روپۍ مې په جیب کې دي نه اخیستی شم نه پرېښودی شم په دواړو لارو کې زه خپله بند راغلی څه چې خوښېږي قیمت یې څه چې ارزانه هغه ته خوښېږي بس خو که رښتیا خبره دي ما نفس په نه وراوړېږي چې بس د پروردګار جواب وسوم چې تا ته مې عقل درکړ لاس مې درکړ ښځه مې درکړه اولاد مې درکړ او د دې ته اوس په دې 500 روپۍ سختي که دې سختۍ ته ګورم جیب کې چا نشته او که دې هغه حالات ته ګورم د پروردګار جواب څوک نشي ورته ویلی په دواړه کې انډیوال جان یو ځل نه چې ټول مخلوق نوره ګیر راغلی ډېره مننه حاجي صاحب خوشحاله تاسو سره السلام علیکم
Yo Afghanistan YouTube channel. Yo Afghanistan YouTube channel. خیلی قیمتونه 8000 9000 10000 12000 14000 14000 ته 15000 پورې سږ کال په دغه څو ورځو کې د اختر دپاره څومره څاروي خرڅ کړي دي؟ خرڅې کې خو نه خو ښه دي بد نه دي او شل ډېر دانې به خرڅوي او څو دې راوستلي وو؟ یو ډېر دانې م راوستلي وو دا دې همداسې اخیستي دي تجارت دپاره خو د تجارت ساتو یم او تجارت ته یم اخلو ښه تېر کلونو پرتله سږ کال سودا څنګه ده؟ انشاءالله سږ کال ښه ده ښه ده؟ سږ کال انشاءالله سودا ښه ده ځینې ورونه خو وایي چې هېڅ خرڅېږي نه خرڅېږي خدای مهربان پادشاه ده راځي 2-3 ورځې بعد مال ټول را درېږي په بازار کې تر اوسه پیسې لږ کمې دي د خلکو سره سرمایه مرمایه کمې دي موږانې نه دي اخیستي مالونه نه دي اخیستي خو راځي مال راځي د کوم ولایت نه مالونه راځي؟ مال غرماچه راځي له میدان راځي له قندهار راځي له لغمان راځي خوست نه راځي د کوم ولایت بیا څاروي ښه دي؟ څاروي دي هزارجات ښه دي Yo Afghanistan YouTube channel. Yo Afghanistan YouTube channel.
دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د لوی اختر ورځې شپې دي، ملګري راځي د قربانۍ دپاره څاروي اخلي. نو دا بیا وړوکی سوداګر دا هم راغلی دی او تر څو څاروي خرڅ کړي. ستړی مه شې، نوم دې څه خیر څه ته سړی مس نوم یې عبدالله دی. عبدالله څنګه یې؟ ښه یم. څو کاله عمر به دی؟ 14 کلن یم. مکتب وایې؟ هو څویم صنف کې؟ شپږم کې. نو نن ولې مکتب ته نه تللی؟ مکتب نن ذاتي تر اختره رخصتي شوه. 100 دانې ول ښه، اوس 9 دانې پاتې. 100 هو. دغه 9 21 دانې دې خرڅ کړي؟ هو. 21 په څو ورځو کې خرڅ کړله؟ دا 10 ورځې کې کېږي او ډېر وخت یې کړی. او دانه په څو دی؟ دانه هر یو ځان ته بیه لري. 10,000 11,000 8,500 9,000 هر رقم ځان ته بیه لري. او در سره بل څوک هم شته چې اخیستي دي؟ وو دلته واښه ورته اچوار څوک دي؟ بل در سره څوک دی؟ یو داره زه خپل ورسره شاګرد یم. ستړی مه شې. سلام علیکم. څنګه حال دی؟ په خیره کراري ته راشه دلته. څنګه په خیره؟ شکر دی الله نوم فضل دې څه دی؟ دغه د ماشوم په ځای ودرېږه دغه نوم مې امیر خان. امیر خان څنګه؟ شکر دی الله فضل ته کې سیاته ښه ده. کاروبار مو څنګه دی؟ کمرې ته مخامخ؟ بیخي الحمدلله د خدای فضل ده ښه ده، بد نه څو ده. سیر دی خرڅ کړي تر اوسه؟ تر اوسه یار یو 4-5 هم خرڅ کړي. نه موږ خو یو جای اخلو 100 او 150 بیا تاکي خرڅو غټ واړه لري. بیا څنګه پوهېږئ چې دغه تاوان کولی شي یا ګټه؟ خو وړکی په وړکي به یې خرڅو، غټ په غټه به یې خرڅو. او د کوم ځای دي دا مالونه؟ دا د کندهار د خوا د کلات مالونه دي. ځان ته مو څه رقم پکې اخلی؟ ځان ته خو انشاءالله پکې ګورو چې کوم وړکی یم هغه ځان ته خو ولې وړکی؟ غټې پیسې غواړي. تقریبا دا ټول چې خرڅ شي ماشوم چې 100 دانې څو روپۍ ګټه درته پاتې کېږي؟ هغه نو د الله لاس کې ده، نو هغه خدای ته معلومه ده. دا تاوان هم کوي ګټه هم لري، که مریضان سي دا تاوان کوي، که پاته سي که بازار پرې کړي بیا خدای مهربانه ده. نو 15 روپۍ غریب هم کوي. په قرض هم کوم دانه ورکوي؟ ولې نه ورکوو؟ نو سړی وپېژنو نو څنګه نه ورکوو؟ اوس ما پېژنې ما له دانه راکوي؟ نه یو دانه خو یې ته همداسې له سره جار یو دانه خو څه معنا نه لري، هېڅ خبره نشته. ډېره مننه. ښه مننه، خیر اوسي. Yo Afghanistan YouTube channel. Yo Afghanistan YouTube channel. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. هغه کوم ځای چې تاسو ولید هغه د واړو څارویو دا د غټو څارویو ځای دی. نو د دې حاله به هم تاسو خبر کړو چې دلته قیمتونه څنګه. سلام حاجي صاحب، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، خیر راغلی. مننه. ژوندی اوسې، که دوستانو ته نوم ووایې. حاجي صاحب ګل محمد تراخیل. مننه حاجي صاحب، خوشحاله اوسې. که دغلته سږ کال د منډۍ په هکله راته ووایې چې قیمتونه څنګه دي؟ د منډۍ په باره کې درته ووایم سږ کال قیمتونه لوړ دي، فروش کم ده. هغه داسې چې د مالو دا کوم چې مصرفونه پرې سوي دي، خوراکونه دي، د مالو قیمت او هر غوایي چې پخوا 15,000 مصرف کا اوس کال 9,000 کړی ده. نو قیمت لوړ په دغه ده چې فروشات لوړي قیمت ولې هغه فروشات چې نه قیمت ولې لوړ شي، خو مصرفونه به ډیر سوي دي. کرایه چې مثال مخکې یو سړی 60,000 ورکوله دا ورکوي 50,000. نو په دغه حالات باندې فروش کم د خلک ډیر زیات سره ستړي خفه دي، ولاړ دي د خاورو کې. دا د مالونه وګوره، حالات وګوره، فروشات کم دي او له خیره سره قیمت څنګه قیمتونه او سږ کال څه توپیر غورځولی دی؟ ډیر مخکې خامخا داسې ووایه چې په روز کالي د نرخ له حسابه که درته وایم غوښه په بازار په 400 خرڅېده، سږ کال په 4,500 خرڅېږي. قربانۍ کې
پروس کالي مثال یو سړی په 4.5 اخیسته سږکال به په 1500 اخلي خو بیا به په دې کې مالوالا ګټه ونه شي کړی هغه به داسې ونه شي کړی چې مالو مصرفونه کړي دي هغه مصرف چې هر سړي 3 میاشتې 2.5 میاشتې 4 میاشتې داسې مالونه ساتلي دي هغې مالو چې پخوا په میاشت کې 10,000 مصرف کوو دا ورې کوي 15,000 8,000 مصرف نو داسې یو حساب ده ته ماجي صاحب اخیستلو په خاطر راغلی نه من خو دلته د تراخیل ډېر شمار دلته د مال د فروش کار کوي من خپله هم د مال د فروش یو سلسله وي کله کم کله زیات خو سږکال د پخوا په نسبت کم کوو پروس کال چې مثال 80% کوو سږکال 10% ته راغلی دغه فروش ډارېږو چې فروش به ونه لري حاجي صاحب محترم چې تاسو یو کله ودرېږئ 150 40 څاروي په دې کې څنګه تاسو ته پته لګي چې دې ګټه کې تاوان کوي دا نو داسې مناسبه کوي سر یې وګوري د سر یو مال دا د 100 کیلو بل ورسره حساب کې 80 کیلو دا بیا تقسیم په 2 کېږي دا نو بیا 80 کیلو حسابېږي یا 15 کیلو هغسې یو دا سړی چې په دې به نه پوهېږي چې دغه غویه 100 کیلو غوښه ورکوي یا 90 کیلو غوښه ورکوي بیا دا خرید و فروش نشي کولی دا باید داسې یو سړی په دې وپوهېږي چې 10 ماله ده 10 ماله کې به څنګه دا یو معلومه دا به 10 غټ حساب یې 10 به واړه یا 15 غټ 15 واړه داسې مناسبه کې نو بیا تخفیف ورکوي راغلی چې منډۍ ته درېدلی تقریبا یو 50 غټ څاروي او یو 110 واړی درته ویلې چې په دغه ریټ واخله فکر دې څومره وخت کې کړی دی چې دا به څومره ګټه وکړي څومره تاوان البته د مال کاروبار دا ډېر یو تیز کاروبار ده هلته به د سړي سره لاس ایښی بیه به کوي او په دې کې به ته په 2 منټو کې د دې حساب کوي چې 15 غټ دي 15 واړه دي 15 پکې درمیانه دي دا باید په دې 2 منټو کې ته جوړ کړي او دا دغه وکړي دا البته ډېر سخت کار ده دا د مال یاره زه درته وایم چې تر ټولو کارونه د مال د ژوندي مال شناخت او دا ډېر سخت کار ده په ژوند کې کله د داسې منډۍ کې څاروي اخیستي دي خدای مکه تاوان په نه کړی تاوان د کړم د پروس کال اول سر بازار تیز خپل ځاني شخصي ما په ګلدره کې یو ځای مال اخیستی و چې دلته راغلم هغه مزه نه و چې ما په کوم امید اخیستی و تاوان مې وکړ خو ګټه تاوان یو سر کې ګټه کو بل سر کې تاوان کوو نو دا راځي ورکې سږکال د څومره څاروي خرڅ کړي دي دغه اختر په خاطر باندې دغه 10-15 ورځو کې دغه اوس که د فکر و ملګري 4 کسه موږ ناستو په یو خبره لګیا و سره مال یو جای نه موږ سره افر و د ډېر مال و تقریبا 600 مال و غټ مال خو دغې ته موږ غاړه کې نه ښوده نو میده مال را سره پورې غاړه یو 40 مال نن هم ولاړ ده پرون هم یو 110 خرڅ کړه داسې لګیا یې په سلسله سره فروش کوو خو خوند یې نشته چې راضي نه وي ډېره مننه حاجي صاحب خیر اوسې آباد اوسې خوشحاله اوسې کور ودان خدای دې مل دوستانو له تاسو هم ډېره مننه چې تر دې دمه زموږ سره پروګرام مو ولیدو دا و د کابل په ښار یا ولایت کې غټترینه منډۍ چې تاسو د حاله خبر شوئ تر بیا مو په رب سپارو ښه وختونه یو افغانستان یوټیوب چینل د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.